کوم ګران کتونکو هیله لرو چې روغ جوړ خوشحاله جمدي او ګړندي وي. ګران مینوال تاسو د وخت ګورئ PTV نشه خپرونه ده په خبر څانګه نن خپنېغه په دا سات په پروګرام کې زم ساس قربان محمد آفتاب مرګ ته روانه پوره تر 3 بجو پورې پروګرام کې ساس کال ساس میسجز به هم شاملېږي. خبره تر به تاسو مختلف موضوعات باندې هم کیږي او تاسو دا پتر چې کله زما پروګرام زه خپل سټوډیو ته خپل مرګري داسې ملماني دوستانی مشرانی استادانی لیکوالانی یا د مختلف فیلډ سره هغه خپل اړیکې ساتي او هغې په هغې مختلف فیلډونو کې خپل کردار لوبوي، که هغه د ادب حوالې سره که د طب حوالې سره یا نور داسې نمایه راغي کوم میدانونه پای کې، نو هغه ملګري زه خامخا رابلم هی سر خبرې ترې کېږي، راغي په زیار راغي په کار باندې. نن ما سره هم په خپل سټوډیو کې یو داسې خوږ او دروند ملګری موجود دی، د نوي کلي یو نماینده شاعر ادیب لیکوال چې هغې د پښتو نه علاوه په اردو کې هم لیکل کوي، که په پښتو کې شاعري کوي نو په اردو کې هغې نثر لیکي. د کرک د سیمې سره تعلق ساتي شکور جان خټک هغې ته په پروګرام کې هرکلی وایم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څنګه جي تاسو صحت مو ښه دی؟ ستاسو راتګ ډېره زیاته مننه، ډېر خوشحاله شو او د کتابونو م راوړو چې موږ له کتابونه م راوړل. بس ستاسو هم ډېره مننه، ډېره شکریه چې په دې دومره اوږد پېښور کې زه په نظر درالم، زما کار زیار ته مو نظر وشو. صحیح جی. شکور صاحب دا راته ووایي چې کوم ځای سره تعلق ساتئ؟ زه خو جی د کرک سره تعلق ساتم، هلته کرک کې یو مشهور کلی دی چوکاره. صحیح جی. تعلیمي لحاظ سره ډېر پرمختګ یې کړی دی او ډېر سکولونه نه کرک ماشاءالله کرک شو بنو شو دغه سیمه ډېره پرمختګ لري جي. خو دا راته ووایي چې یاره تاسو د داسې سیمې سره تعلق ساتئ او لیکل مو زیات تر په اردو کې دي. دا خو افتاب صاحب خبره داسې چې وړوکوالي نه زما چې کوم رجحان و هغه اردو طرف ته و ډېر. فرست ټایم چې کوم کله ما اول یو مضمون لیکلی و میله د ایک میلې کی سیر، نو هغې کې والد صاحب ما سره لږ هیلپ کړی و، نو هغه وخت نه بس زما هغه شوق پیدا شو، هغه استادانو هغه ډېر اپریشیټ کو، نو بس بیا زه چې دا داسې اردو فیلډ کې روان وم، دا پښتو ته بیا په دې کالج ټایم نه بیا پښتو ته راوړېدم. ښه جي. پښتو ته نو د دې نه علاوه اردو نه علاوه پښتو کې هم کار کوئ؟ پښتو کې خو سر شاعري کوم، نثر هم لیکم، کالم لیکم، داسې کله کله اخبار ته، خو داسې ډېر کار مې په نثر کې نه دی کړی. ښه جي. شاعري کوم پکې. ښه شاعري کوئ جی. او شاعرۍ کتاب مو راغلی دی هغې کې؟ شاعرۍ کتاب خو چونکې زه په نثر باندې روان شوم نو اردو نثر باندې، نو یو د تاسو مخامخ کتاب دی بکري سوچیں، او بل مې یو خیال دی اوس کار مې پرې روان کړی دی، ما هو تنم خوښ کړی دی عشق و جو جینا سکا دی. ښه جي. خو ګورو به چې مخکې هغې نه بیا څه جوړېږي. نه دا اردو کتاب به دا اردو کتاب وي، دا داسې یو پیراګراف دی، پیراګراف ټایپ ته، داسې مطلب اقوال ټایپ ته چې داسې. نو دا نوم خو داسې دی چې رومانوي ټایپ هغه وخت دا پکې صرف یو دغه دی، هغې نه مې دا نوم رااخیستی دی جي. ښه جي. نو هسې مې څه ګډ بل نوم ورکوه، خو چې دا کله ما دا ولیکل عشق و جو جینا سکا دی، نو بس مې وایي چې دا کتاب نوم هم دغه پکار دی. صحیح جي. او نثر کې تاسو په اردو کې کوم ټایپ لیکل کوئ؟ لکه څه شی؟ نثر کې خو شروعونه چې کله ما داسې 7 8 نه ما دا لیکل شروع کړي، ما به ریډیو ته مضامین هم لیکل، خو پښتو کې به لیکل، او اخبار ته به چې دا بچوں کا اخبار، بچوں کی مشرق، نو هغې کې به مو داسې کله کله سټوري مو لیکله. نو بس هغې نه داسې روان شو، بس اخبار سره مې شوق، ملګري ټول اخبار کې، هلته کې اول کې اخبار راغلی، زما کله کلاس فیلو هغه اخبار شروع کړی و آیینه. ښه جي. نو بس هغه ووایي چې یاره لیکل ښه کوې، نو ولې نه چې موږ سره کالم ولیکې. نو فرست ټایم ما کالم هغې کې بیا زما کالم چاپ شو آیینه اخبار کې، هفت روز آیینه اخبار کې. او یوازې دا نه چې یاره لیکل صرف داسې وایې او لیکې، لکه خوشنویسه خو دغه هم یې کتابت هم کوي. تاسو دا داسې وایه چې سر زه به دا ووایم چې وړوکوالي نه زما والد صاحب لیکل مزېدار و، ما سره سکول کې یو 2 ټیچران وو چې هغه 2 ټیچران چې وو هغې نه موږ د اردو لیکل به چې کول، نو بیا زه بقاعده کالج ټایم نه دا زما پروفیشن و. پینټینګ به مې کوه. اوس چې دا بیا د ایران کلچر سنټر نه ما یو 7 8 مهینې کورس وکړو نقاشي کې، نو سکیچز هم جوړوم، ډېر تصویرونه، خوشحال بابا تصویر مې هم جوړ کړی دی، نور داسې قائد اعظم، علامه اقبال
نور یار دوست چې څوک راله راکړي، خو اوس لږ د لیکلو د وجې نه دغه سلسله لږه ماته شوې ده. ښه دي. که تاسو د کتابت د طریقه کار او د خوشنویسي د برقرار وساتله، نو زه خو یم دا خو یو داسې نایابه فیلډ دی چې په دنیا کې خاص کر زموږ په اردو پښتو کې دا شی ختمیږي، کمپیوټر دور طرف ته روان یو. چې دغه تاسو خپله خبره وکړه چې کمپیوټر دور طرف ته روان یو، نو زما که زړه تور شوی دی هم د دې وجې نه، ځکه چې یو خو زما کار لږ زیات شو د لیکلو یا شاعري نثر هغه شو، بل د جاب مسلې شوې. نو تقریبا 2004-2006 پورې ما دا ریګولر ساتلی وه داسې. دکان به مې هم کو، موبایل کار به مې هم کو، وال چاکنګ شو یا چا به دغه کو، چا به وغوښتم چاته لیکلو ته، ډېر کار مې ورکې کړی. خو ما ته به ملګرو وایي چې داسې وخت به راشي چې کمپیوټر به د هر څه والي، نو ما ته یاره کمپیوټر به دونه غټ شی څنګه لیکي. صحیح دی. نو هغه دور رالو، نو اوس چې دا اوس پینافلیکس چې کوم دی هغه رالو، نو لیکل که اوس څومره پینټرز دي، آرټسټ دي، هغه ټول چې دی هغه خپل کار پرېښی دی، همدغه پینافلیکس چې دی هغې کار اخلي خپل دکان کې، او بیا چې دا پرنټ ول. نو ګرافیک ډیزاین خو په کمپیوټر هم کېږي، خو په دنیا کې د ټول نه خوښ شي چې کوم دی هغه د لاس کار دی. بالکل. زه یو فن خو دی که نه چې ختمېدو کې دونه زه لګیا یم. لکه اوس څه وخت کې زما ډیوټي وه، نو د شپې ډیوټي وه، کار به مې داسې ډېر نه و، نو زه به لګیا وم په پنسل سکیچ به مې جوړول. نو په 3-4 شپو کې ما په عام پاڼه باندې داسې سکیچ جوړ کړ چې زه اوس هم زه یم چې یاره چې دا دی چې په اوریجنل چې کوم د هغه والا پاڼه چې به یې مې جوړ کړي وو، نو ډېره به ښه وه. ښه دي. نو کار کوم، خو دا ده چې هغه باقاعده پروفیشن مې اوس نه دی. نه د خپلې ډیوټۍ سره دا سکنډه دغه ساتل ادب، او بیا لکه په ادب کې بیا دا فیلډ، نو دا ګران نشي؟ نو ګران دی سر جي. او یو خو بل دا چې زما نور پبلک ریلیشن چې دی هغه هم ډېر زیات دي، زما یاران دوستان چې دی هغه هم ډېر دي. نو زما ځای کې هغه هم پلو، زما کم ځای کې چې زه اوس هم نو هسپیټل کې، نو هلته کې د یاران دوستان ډېر ټایم پورې زه دا انټرټین کوم چې یاره چې څوک خفه نه شي، زه کتاب یا لیک یا قلم دا شیزونه نه راخلم. چې کله زه فارغ شم د شپې تقریبا داسې 2-2:30 بجو پورې، نو بیا زه کار روان کوم خپل د لیک والا. ښه دي. نو دا ډېر ښکلی دغه هسې یو وخت به داسې راشي لکه پخوا چې څنګه لکه کتابت به کېدو، څومره شعرا وو، څومره د کاتب څومره لوی مقام و پای کې. اوس هم که وګورو نو په پښتو اکیډمۍ کې یو ارشاد لالا ده، خو چې چېرته هم د کتاب کریکشن یې لیکلي، نو ورسره ارشاد لالا پسې دا داسې ده چې ما ته ملګري اوس د کتاب په حواله ووایي چې کله د کتاب دور ختم شو، نو ته رالې راووتې اوس کتابونه چاپ کوې. نو زه اکثر دغه خبره ورته کوم چې کتاب دور نه ختمیږي. څنګه چې اوس د زاړه فیشنونه د خلکو لکه د تیر وخت والا هغه اوس بیا را برسېره شول، بیا خلک هغه شان خپل کړي دي، هغه دود دستور چې دی. نو داسې د کتاب دور چې دی دا به ختم نشي او نه ختمیږي. دا به تر اخره پورې که اوس لږ ډېر د موبایل یا د فیسبوک دغه شیزونو سوشل میډیا د وجې نه لږ کمی پکې راغلی دی، خو زما یقین دی چې یو وخت به راځي چې د کتاب بیا خپل یو ورځ د ده ووایي پخوا چې به کوم کاتب و نو هغه به په ډېرو ژبو باندې او په ډېرو لیکونکو او په ډېرو الفاظو عبور لرلو. کمال خبره خو دغه چې هغه ته خپله هم ډېره غټه پیدا وه. نو دا خو داسې چې دی خپل خطونه یي، نو هغه خطونو کې چې دا لکه مطلب نستعلیق شو، خط نستعلیق او ندا او دا مطلب کوپیک شو، کوپی شو، نو هغې څنګه چې اوس په موبایل کې یا کمپیوټر کې هغې دپاره بیل بیل دغه چې نو دا هغه به مختلف طریقو سره کېدل. نو هغې نه به هغې چې دا فنپارې جوړولې دغه به کول. نو ما خو خپله ځني داسې څه فنپاران نه ده جوړه کړې، لیکل مې ډېر کړي دي، خپل کوشش مې کړی دی چې زه لکه بسم الله داسې سټایل کې ولیکم چې هغه چا نه یې لیکلی، کلمه داسې ولیکم، خو داسې باقاعده یا ایگزیبیشن یا څه داسې میدان ته مې نه دی راوستي. انشاءالله دغه باندې به هم دغه کوې. او د اردو تاسو څو کتاب راغلي دي؟ کوم کوم؟ اردو خو زما فرست کتاب دی بکری سوچې، هغه څومره زما تقریبا ما 2003 نه 2002 نه ما لیک شروع کړی دی، تر نن پورې لګیا یم کوم یې. نو هغه ټول مضامین چې دي هغه ما یو ورځ هسې سوچ وکړو چې یاره دا ولې نه چې زه راغونډ کړم، یو کتابي شکل ورکړم. نو کار مې پرې روان کړو، تقریبا 2 کالو کې مې دا هر څه وکړل. نو بس کتاب مې چاپ کړ. هغه زما کم لوګو چې وه بکری سوچې،
نو هغه کتاب له مې مغه نوم ورکو بیا. صحیح دی. اوس هم مواد ما سره نور هم شته. خو دویم دا فقیر خوشنوا چې دی دا زمونږ یو ملګری و پروفیسر ظفر تنها، زما خو سره تعلق دونه نه و پاتې شوی، لکه لاست کې چې کله هغه د کینسر بیمار و 6 کاله که زما یارانه ورسره پاتې نو دومره به وي، خو هغه 6 کاله داسې و لکه چې د سره ما ټول ژوند تېر کړی. او هغه شاعري داسې وه چې ډېر عوامي شاعر ورته ووایه. د هغه یو نظم ډېر مشهور شوی و چې هر چا به اورېدو، هغه به په خپل اواز کې خپل طرز سره به ویلو، زمزمه کوو به، اکثر خلکو به فرمایشونه هم ترې کول. نو هغه شاعري ټوله په هغه یو نظم باندې خلکو منعکس کړی چې بس لکه بس دای د یو نظم شاعر دی. هغه یو غټ کتاب د ستړي خیالونه، هغه کې ډېر خوندوره شاعري ده، ډېر مزیدار. او بیا چې د هغه زمونږ د علاقې یو شاعر و اختر زمان صاحب، د هغه ستړي دلیلونه، د هغه نظمونه چې هغه راغونډ کړل او هغې ترجمه یې وکړه انګلیش کې، چونکې دی خپله بنیادي طور به د انګلیش پروفیسر و، نو هغه نظمونه چې د هغه انګلیش ته ترجمه کړل نو هغې له نوم ورکړو ریمبلینګز. صحیح جی. جی نو دا 2 کتابونه دغه دي. د نه علاوه پښتو اکیډمۍ سره هم ستاسو سره اړیکې او کار روان دي؟ پښتو اکیډمۍ سره خو دا هم ډېره لږه موده کېږي چې نصرالله جان صاحب د اعلی لري، نو هغه په وساطت سره بس کار روان دی. هغه خپل سوي نو سوي نو بس زه لګیا یم ورته چې څومره ما سره وخت وي نو نام یې ورته نه دی کړي. او دا فقیر خوشنوا چې دی کې زما سره یو بل ملګری هم و قدرت الله خټک صاحب، هغه چونکې هغه سره ډېر نږدې و نو موږ دا ټول هر څه د هغه چې څومره مینوال و هغې څومره لیک کړی و هغه موږ راغونډ کړل، هغه یا سوشل میډیا کې و یا په اخبار کې و یا داسې موږ ته چاره ولېږل. دا ستاسو دغه بکري سوچ یې کوم چې لومبی کتاب دی؟ لومبی کتاب دی سر. دا خجی دا د دې لومبی کتاب دی، بکري سوچ اردو کې ملاویږي، مضامین دي او دا خو اسانه باندې ملاوي دي شي. د اردو دپاره کار دی واقعي چې دا د دې دویم کتاب چې کوم دی نو فقیر خوشنوا دا هم ظفر تنها صاحب په ژوند او هغې په فن او شخصیت باندې لیکلی شوی دی چې دا هم په اردو کې دی. خو کوشش دا درو ژبو کې، اردو، انګلیش، پښتو، درو واړو ژبو کې. ښه دی، ډېر ښه دی. او موږ ته بس پښتو شاعري اورئ څه که نه؟ نو تاسو ډیمانډ څه دی؟ غزل واورم چې غزل داسې یو نظم واورم څه؟ ما یو اوس د څو ورځې مخکې مې یو نظم لیکلی و زخم چې هغه به د کوتري په مرګ، د کوتري په مرګ داسې څه هغې پس منظر څه داسې دی چې یو کوتری ما ولیدو ګاډي کې روان وم نو هغه ما ته ډېر ښایسته وښکارېدو، ورور هم را سره و نو هغه ته ما چېره ډېر ښکلی کوتری دی، خوښه دی نه چې ګاډي ته یې اوچت کړو. په دې خیال باندې مونږ چې هغه ته ورنږدې شو نو هغه روډ کراس کړو، واپس زه پوه نه شوم چې دی څنګه رالو، او په ودرېدو کې بس مونږ ګاډي ودرو چې کنې دی راوچتو نو ګاډي لږ اوچت شو چې ورور مې وایي چې خو دې نه والو ما یې نه چې ومې کتو نو هغه ګاډي لاندې راغلی و. نو بیا مې ډېر زړه خفه شو، نو بس چې کله لاړم نو هغې باندې ما یو نظم ولیکو، زه هم چې هغه به درسره شریک کړم. د کوتري په مرګ. ما هم پرون یوه وژنه کړې، ما هم پرون یوه وژنه وکړه، د قاتلانو لیست کې ما هم خپل نوم ولیکو، ما خپل یو داسې جنان ووژلو، داسې محبوب نه مې ساه واخیستله، داسې اشنا مې کړو آزاد له ژونده چې نه د ځان نه د جهان خبرو، خپل ښایست ته هم پام نه و، د نیازبینتوب نشه یې سر کې نه وه، د تکبر نه بې پروا شانتې و، نه یې په خپل مهین وجود باندې پروا لرله. ما خپل یو داسې جانان ووژلو چې لا د مور په مینه هم نه و موړ، د دنیاګۍ د شور مشور نه هم خبر نه وله، هغه لا دې نه هم خبر نه و چې مرګ د چا څنګه وي، ژوندون څنګه وي، شتون د چا څنګه وي او نشتون څنګه وي، محبت څنګه وي، الفت څنګه وي، کرکه له څنګه او نفرت څنګه وي. ما خپل یو داسې جنان ووژلو چې شجره هم معلومه نه وه، د اصل نسل نه یې نه وم خبر، د پلار و مور پته یې نه وه راته، نه مې رور خور ولیدلي چېرته، بس ناڅاپي مې پې زړه وبایللو، بس ناڅاپي مې پې زړه وبایللو چې مې ور وکتل مین شوم پرې، په یو نظر یې ځان کې ونغښتلم، یو پړک و څو لمحې مینه وه
لکه د پلار یا د ادې مینه وه. ډېر ښه. ما خپل یو داسې جانان ووژلو چې هېڅ خبر زما له خیاله نه و، نه یې زما د زړه د رضا اورېده. زه خبر نه شوم دې خبر څنګه شو چې د انسان را باندې مینه راغله. ډېر ښه. لکه چې اوس دې ورځې ګرانې شولې، ښکاري شیطان در باندې مینه راغله. ډېر ښه. دا به ضرور درته الهام شوي وي، ګنې نو ده به داسې ولې کول؟ زما د ګاډي لاندې ولې راتلو؟ د ځان وژنه یې بیا ولې وکړه؟ زه یې قاتل کړم د خپل ځان قاتل، د خپلې مینې د ارمان قاتل. ما خپل یو داسې جانان ووژلو چې ما خپل یو داسې جانان ووژلو چې سم حسین مهین و ګول مټول، ښکلی کوتری و ما نه هېرېږي. داسې خاموشه غلی غلی و چې د مرګ په وخت یې هم یو آه ونه کړو. بس یو 2-3 سلګۍ یې ووهلې او بیا ما هغه په خپلو اوښکو ولمبو، لاړم ورنه. ورځ مې په اخوا دېخوا تېره کړه خو قرار مې ونه موندو، هیر مې نه شو. بیا ورته راغلم، عکس مې واخیسته ترې، بیا چې ورځم نو خاورې شوې به وي. ډېر ښه. د یو کوتري مرګ ما نه نه هېرېږي. افتاب صاحب د خیري د یو کوتري مرګ ما نه نه هېرېږي، مړه د سپي مرګ ما نه نه هېرېږي. زه به ځان ټول عمر قاتل ګڼم. خدای زده دا خلک څنګه وژني، دا مللی ګللی څنګه ماتوي، څنګه یې اوس به اوی تروړي. دا څنګه زړونه دي؟ دا زړونه دي څه؟ ډېر ښه. دا زړونه نه دي، داسې زړونه وي څه؟ کارغان هم نه خوري د کارغانو غوښې، کارغان هم نه خوري د کارغانو غوښه، بیا د انسان غوښه انسان څنګه خوري؟ ډېر ښه. ډېر ښه. او واقعي چې همداسې ده چې په معمولي دغه باندې ستاسو وړه یا د ډېرو خلکو وړه دردېږي او موږ انسانان څه نه کوو د انسان سره. دا روټین خبرې دي زموږ. پرون یو ملګري خبره کوله، شاعر ته به فیسیلیټیز نه ورکوي، هغه ته به سهولیات نه ورکوي چې هغه په هغې کې اوسي، هغه نه بیا خپل چې دغه ختمي خپل هر څه تېر شي، نو هغه ته به داسې ماحول جوړوي چې هغه زړه ورکې تربت وي، هغه حادثات ورکې پېښېږي داسې. نو هغه چاته خبره کوله وایي که چېرته ده دا کوتری نه ووژلې نو ټول عمر کې کېدای شي چې ده چېرته په دې کوتري باندې لیکل نه وکړي. او خو شعرا لکه غني خان شو په مختلف دغه باندې لکه په چرګ یې لیکل کړي دي، په مږ یې لیکل کړي دي، په هغې په بت یې لیکل کړي دي. دا داسې چې خامخا څه نه سره مخې ته شوي نو بیا سړي جی. ښه جي. دې نه علاوه تاسو کوم ادبي تنظیمونو کې کار کوئ یا کوم نغري کې؟ زما خو خپل کلي علاقې کې چې کوم د النور ادبي ټولنه ده هغې سره زما د 4 ملګري دي او بس موږ پکې داسې سرپرست یې واچوه. نو هغې نه علاوه دلته کې موږ په دې حیدرآباد کې یو د سولي سیمې ادبي ټولنه جوړه کړې ده د قاسم بنوي صاحب په سرپرستۍ کې. نو دا هم چلو علاقې کې نور هم داسې دغه شته چې هغې سره هلې ځلې کوي، هغه ډېر مطلب زما ورسره اړیکې وي. ښه جي. او کار روان دی، شکر دی. اوس دا هر څه فعال شوي دي. مخکې داسې زه ووایم چې په کرک سیمه کې ډېر کم داسې ډېرې کمې ادبي هلې ځلې وې. اوس دا 2-3 ټولنې شوې چې هغه لګیا یي، کار یې روان کړی دی. دا ښه خبره ده. زموږ مرسته ټولو سره جي. نو دا صرف د کرک پورې محدود ده؟ تاسو پېښور ذکر وکړو، د کوواټ سیمې خو هم داسې ډېر؟ کوواټ کې خو زه چې کله ما یو څو کاله کوواټ کې تېر کړي وو، هغه وخت کې زما داسې وګڼه چې مطلب دې فیلډ ته داسې خاص نو رجحان نو. خو د ادبي خلکو پسې به مې منډې تړې والې. صحیح. او تلم به ورپسې چېرته به داسې څوک چا راته یاد کړو چې داسې نو زه به ما به ورته ځان رسو او هغه سره به مې چې د خپل ادب بارے کې خبرې ترې شریکولې. صحیح. هغه نه به مو زده کړم کوله. نو نور داسې څه باقاعده ټولنې سره مې تړون نه و پاتې شوی. ښه جي. او دا سلسله به دغسې جاري وي او که نه کتاب راشي نو اکثر د انسان بس هغه شي که نه ختم شي؟ داسې ده چې څه ملګري داسې شته چې هغه یو کتاب چاپ کړي، شاعرۍ والا کتاب چاپ کړي، بیا سملي چې کني بس ما کار وکړو. صحیح جي. خو داسې نه ده. دا څوک چا باندې په زور نه کوي، که شاعري ده که نثر دی کار څه دی، لیک چې دی دا د زړه د تل راوځي او دا به داسې روان وي چې څو پورې زه خو هم چې ساره کې چلیږي او کار کولی شم، لاس مې نه رپي، نو انشاءالله چې دا هلې ځلې به او که دا وګورو لکه زموږ پښتو ادب یا اردو ادب دغه د ښه خلک پیدا کوي یا به را روان دي په دې فیلډ کې،
خو ګورو د کتاب سره زموږ هغه مینه ختمیږي هغسې زه خو یم چېرې دا زموږ دپاره ډېر زیات دغه مقام دی چېرې داسې وخت به راشي چې را کتاب به موږ نه بلکل هېر شي لکه اوس چې څنګه پی ډي اف فارم ته لاړو کمپیوټر ایپ ته لاړو موبایل ایپ ته لاړو نو د دې به څه کېږي د دې به څنګه دغه کوو دا اوس ذکر ضروری ګڼم آفتاب ګلبڼ صاحب یو کتاب لیکلی دی اختلاف ما خو لا پوره ویلی نه دی خو یو بل ملګري د هغه لګیا دی هغه پې یو نظم راخلي او هغه ترجمه کوي خان مروت صاحب هغه کراچۍ کې نو د هغه په ترو باندې اول ما ته راورسېده نو ما بیا د اختلاف روام خوستو نو هغه یو نظم لیکلی دی چې کله کله خلک داسې شي چې په نه خبره باندې به خاندي نو زه زما خپلوان چې دي هغه راشي زما کمرې ته چې راننوځي نو اخوا دې خوا وګوري نو په خندا شي ولې چې زما په کتاب زما په کمره کې هغه یو دغه دی کتابتون دی داسې صورت کې دی په میز هم کتاب پروت دی په صفه کې هم کتاب پروت دی په ډریسنګ ټیبل باندې هم کتاب پروت دی نو مطلب کمره کې ټول کتابونه دي په دې باندې زما ښځې ته هم څه اعتراض نشته زما بچو ته هم څه اعتراض نشته خو زما خپلوان چې راشي او زما کمرې ته راننوځي نو اخوا دې خوا وګوري او په خندا شي بې وجې بې څه مطلبه چې یا روزګار نو مطلب خبره دا داسې نو دا داسې دا خلکو کې ما یو خبره کړې وه چې درې ټایپ ته خلک وي یو باذوقه وي یو بېذوقه وي یو بدذوقه وي باذوقه خو داسې چې هغه کتاب سره یې تړون وي بېذوقه داسې چې زمونږ خبرې چې دي اوري او بس زړه نه تنګوي چې یاره د ده د خاطره بس داسې مه وایه یو بدذوقه چې هغه سره کښېنې او ته کتاب خبرې کې مړه پرېږده سړي هر وخت بس دا خبرې مړه چېرته بله خبره وکړه ګپ شپ ولګوه مړه بس بله خبره نشته دا بس دا به وي دا خلک پرې واوړي اخر یو ورځ به داسې راځي چې خو که دا وګورو چېرې د کتاب نه موږ څومره لرې کېږو نو زموږ د ژوند نه ډېر ښه اقدار ختم شو لکه د لیک لوست دا قسم هغه له لیک دود خبره ختمه شوه زموږ په خبرو کې چې یاره کم زموږ د ویلو یا هغه کم سټایل و کم طریقه کار و کم محفل کې کم دغه یا کم ادبي هلې ځلې وې یا د ادب سره کم دغه نو ډېرې خبرې داسې زموږ د ژوند ختمې شوې اوس یې لګیا دي مطلب دا موبایل به ماته څه ښایي بس دغه موبایل تاسو خبر وکړه چې موبایل به ماته څه ښایي او دې ښایي ورته څه ټایم پورې ورته وښایي خیر خو یو ورځ به راځي چې دا به خپل دا خلک په ټول د موبایل نه به زړه تور شي څنګه چې د خلکو کتاب نه اوس راوړېدلي موبایل ته دا موبایل نه به زړه تور شي یو ورځ به راځي داسې چې موبایل نه به زړه تور شي موبایل کې ما سره اوس تاسو ته زه وایم چې 200 نه 300 پورې کتابونه ما سره په موبایل کې پی ډي اف کې خو هغه مزه پکې نشته که زه کله چېرته وغواړم چې یاره زه د شپې یو کتاب راواړم او وګورم ناول دي افسانې دي پکې شاعري ده پکې تاریخي کتابونه دي پکې خو ما لا هغه مزه نه راکړي چې څو پورې ما کتاب نه یې راړولی نو کتاب خپل یو خوند دی خپله مزه ده چې ته کتاب واړې د هغه سمیل چې دی هغه هم خوند کوي د کتاب د پاڼې او یو شکل یې شته را پخوا نه یو شکل یې موجود هغه مو ختمو نو بس دا به خلکو کې به دا اوس کم نوي سټوډنټان طالبان چې دي دې کې ګډ شته ده هغه دغه کې شاعرۍ کې هم نو کوشش کوي چې هر سړی اوس په دې لګیا دی چې زه کتاب چاپ کوم نو ولې هغه دا وایي چې زه کتاب چاپ کوم که نه نو کتاب کې به صحیح که نه چې هغه دا غواړي چې کني زما شاعري دې چاپ شي څوک یې وایي نه یې وایي صحیح دی پروا نه کوي خو چې کتاب مې چاپ شي نو دا یو خاص سبعي کتاب کې چې دا هر چا او کتاب چې زه راته سوه چاپ شي د چا نو څه وخته پورې خو به وچلېږي چېرته چا سره خو به یې که نه زه راته 100 کاله یا ما ته څوک زه چاله کتاب ورکوم خپل نه بل د بل چا ولې نه خو چاله کتاب ورکوم نو هغه وایي چې دا خو به نه ګوري دا داسې دی زه یاره کور ته چې یوسي کور کې داسې څوک خو به وي که نه چې هغه به دا کتاب پاڼه راواړي وبې ګوري څه خو به ترې زده کړي که زده کړه نه نو خوند خو به ترې والي ښه چې دې نه علاوه تاسو په ډرامو یا داسې باندې څه دغه کړی دی یا ناول شو افسانه شوه افسانچې ټایپ ته داسې پښتو کې مې کوشش کړی دی جی ناول مې لا چېرته نه دی داسې ټرای کړی چې ما ویلي چې یاره داسې څه هڅه وکړه چې ناول ولیکم په اردو کې یا داسې ډرامه شوه اردو کې مې داسې کړي دي چې څه سټورۍ مې شروع کړي دي څه کمپلیټ دي او څه اوس کمپلیټ کول غواړي او بل خیال مې دا دی چې خپل باب ځان باندې داسې څه لیکلو لیکم څه موده پورې چې څومره پورې وي چې ما نه لیکل کېږي نو کوشش مې دی چې
زه هغه لیکم چې څه سنحات واقعات ما سره پیښیږي کومې پیښې صحیح رامخې ته کېږي نو خیال مې دی چې دا زه ځان سره نوټ کوم ولیکم بیا به چېرته کتابي شکل صحیح جي جی او دا ده چې ستاسو دا کار او زیار ته موږ سترګې په لار یو دغسې به دا کنټینیو ساتئ دغه به ساتئ انشاءالله هسې نه چې لکه زموږ موړه موړ شي وکړئ چې تاسو په پښتو کې هم کار کوئ په اردو کې هم کار کوئ او د عمر سره سره به دغه پختګي راځي دغه به راځي دا کار زیار به روان وي د لیکلو کار چې دی دا نن که څوک موږ ته لیونی وي پاگل وي چې هر څه وي وایي صحیح خو یو ورځ به ثابتېږي ورته دا چېرې دا هغه سړی و صحیح تاسو ته پته ده چې د ادیبان شاعران چې دي دا د مرګ نه پس خلکو ته پته لګي خو زموږ په ملک کې خو دغه کیسه بیا ډېرې زموږ به کوشش دا وي چې دا موږ چې دا په دې ژوند کې دا خلکو ته رامخکې ته کړو او وښیو ورته چېرې دا څومره ډېره مننه ستاسو د راتګ او ډېر خوشحاله شو انشاءالله بیا هم راځئ موږ له به دغسې پروګرامونو کې ټایم راکوئ مختلف لیکل چې کوئ نو موږ ته به وار په وار هغه وړاندې کوئ موږ به ګورو لولو بیا د راتګ ډېره زیاته مننه خوشحاله شو ستاسو په راتګ باندې بالکل شکور جان خټک صاحب موږ سره موجود دی سر خبرې اترې کېدې هغې د پښتو او اردو لیکونکي دي مختلف کتابونه راغلي دي په اردو کې خاص کر راغلي په نثر باندې کتابونه راغلي دي خو دله ورکوي اجازت تاسو ما سره خو وړاندې کوو تاسو ته د فکشن واري او د هغه سره د ملګرو یو خوږ او ښکلی اواز رانه په ځو خبرونو طرف ته بیا به راځو ما سره اوسئ